زما د قام د قتل دعوه ما کوه په نورو زما د قام د قتل دعوه ما کوه په نورو هم ته وې خو جامې بدې بدلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې دغه پاڼې د ګلاب دي کنه شونډې د ګلرنګې دغه پاڼې د ګلاب دي کنه شونډې د ګلرنګې دا له ځایه داسې سري دي که انار په خوله کې جویي د ثاقب نامه یې ځان ته په رومال باندې چاپه کړه د ثاقب نامه یې ځان ته په رومال باندې چاپه کړه کله ستن طرف ته ګوري کله تار په خوله کې جویي بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ هیله ده چې په صحت په کامل یې د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن ستاسو ملاقات د یو داسې ملغلرې سره کول غواړم څوک چې د څه تعارف محتاج نه دی د سوات دیولۍ سره تعلق لرونکی د درو چاپ کتابونو سختن د یوسفزو ګلونه د نور پسیره د سپوږمۍ په رڼا راغلم او د تیرو 1500 کلونو نه د یوسفزۍ پښتو ادبي ټولنې سوات سره خپلې ادبي هلې ځلې کوي ښاغلی محمد الیاس صاحب صاحب راسره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې میلمه دی صاحب صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ملغلرې کې توت هرکلی کوم ډېره زیاته مننه محترم حمید الرحمن همدرد صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو د ټي وي ډېره مننه کوو د مشال ټي وي یقینا دا شیشه مونږ بار بار ګورو او ډېر زیات خوندونه ترې اخلو تاسو چې دا کم زیار کم کړاو کم هلې ځلې کوئ دې ته مونږ ډېر په ښه نظر ګورو د قدر په سترګو ورته ګورو الله دې وکړي چې مخې ته هم تاسو دغه هلې ځلې جاري وساتئ او یقینا دا د پښتو ژبې او د پښتو ادب کوم خدمت چې تاسو کوئ دا ډېر لوی زیار او کړاو کوم غواړي او تاسو کومه قرباني ورکوئ د هغې ته موږ په دواړه لاس سلام کوو ډېره زیاته مننه ستاسو ثاقب صاحب د وخت راکولو مو یوه نړۍ مننه زموږ د مشال ټي وي مینوال به د څاورېدلو تمه هم لري کوم یو کلام به زموږ د مشال ټي وي مینوالو سره شریکول غواړئ ډېرې زیاته مننه همدرد صاحب او یقینا چې غزل به ورته ووایم ارشاد کوشش به وکړم چې په ترنم کې ووایم ارشاد د خو ډېر خوند کې یو غزل دی چې ما یې پیژندو لډې وې بلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې چې ما یې پیژندو لډې وې بلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې دا نن چې ځان ته وایي لوی استاد د شاعرانو دا نن چې ځان ته وایي لوی استاد د شاعرانو هم دې استاد به ما پسې غزلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې چې ما یې پیژندو لډې وې بلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې پتا کې اهلیت د محبت نوخانیا پتا کې اهلیت د محبت نوخانیا تر صوب مې پسنګ کې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې زما کمې چې نه محسوسېده درته لالیا زما کمې چې نه محسوسېده درته لالیا چاپېره په محفل د سترګې ولې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې خلوص به پکې سپک خطو فریب به پکې درونو خلوص به پکې سپک خطو فریب به پکې درونو په ښار کې سوداګرو داسې تلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې زما د قام د قتل دعوه ما کوه په نورو زما د قام د قتل دعوه ما کوه په نورو هم ته وې خو جامې بدې بدلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې ثاقب د چا انسان په ملاتړ تړلې نه ده
ساقب د چا انسان په ملاتړ تړلې نه ده ساقب خود سیالی وزرې خپلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې چې ما یې پېژندو لډېوې بلې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې هغو خپلو مخونو ته منګولې ګرځولې ډېر زبردست ډېره مننه مینوالو دا و ښاغلی محمد الیاس ساقب صاحب چې تاسو ته په ترنم کې خوندور او په زړه پورې کلام واورېدو د وخت ترجماني وه پکې د ولس د زړه غږ و پکې هم دې سره زموږ د خپرونه سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او محمد الیاس ساقب صاحب ته اجازه ورکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ